وایم دا راته ووایه که نه سلطان زهي چې څه په سوچونو کې ته وې هاي څه سوچونه کوم خو دغه سوچونه دي چې عمر خواصم تېر شو خو د ښخولو هم څوک نشته دی وایم چې دا فکر خو چې د سره ونه کړې الله شته که نه سړیا بېشکه چې الله شته خو دا غوږونه مې په دې یو اواز پسې کاڼه شو چې بیبي یا بیبي وایم خفه کېږم سلطان زهي وایم دې کې به د الله پاک راځي خو موږ یا بچي راکړي یا شریانو یا بوډیانو یا به دملو یا به سو دا دې هم صحیح ویل د الله به پکې خپل راځي که شلې بوټۍ وې څه به م ورڅه کولی خو د بدعمله خو علاج کېدو هغه زموږ تربیت پورې ده چې موږ یې څنګه تربیت کوو بس الله دې به خیر واچي دې کې به د الله پاک خیر ایزا دې ساعت شکر دی پار ساعت الحمدلله الحمدلله پاده بیا هم څه صحیح دي یو بل ته راغېتي دي بوډغې پاده ماړه روټۍ راوړه دې تکل ګټې مې ګورې پاده د خدای سره مچ د بل کور کې نه سې چې منډه وکي او ډوډۍ راوړه ډوډۍ راوړه سم شکل ولا سم شکل دا دې زوی دا دې پرګه یو کم شلمې چې او ټوپه مې وکړه په اصل باندې پورا کو یا دا ګورې سم شا د سپینو ډکو سهاره مې ده مې ولا دله خو پوکې هم بس دی ته پې ګولۍ خرابې هغه تا ته خبره کومه هر څه دی بدماشي خو ښه خاندانې وږی راته ښکارې راوړم درله نو ناندانې غاړونه خو مې ستا په وجه پرېم ښوده که نه تا دې سپینو ډکو ټیم مې وکړو ډېرې خبرې مه کوه ډېر وکېنه کېنه دا واله سمشا ګورې سمشا دا واله دا وایي سمچا ورخېجم ورخېجم دا بس کېنه هر وخت د مرچو په چټه ناستې خدای ظالمه ویان دا ستا د لاسه خو چې راشي ډوډۍ او پسې راوړي ویم یو ګټه وګورو په دې سر مې ده نه نو دا راته ووایه که نه چې تا راګړه نور څه نشته به دې ټینډې به تا نه خورې یا بچې چې د چا خوله څه ته جوړوي موږ اول هغه پخوو ای د نه بچیا خیر دې وچې وخوره او سبا روژه ده د خیره د روژې میاشت شروع کېږي ایله به درنه خلاص بیا دې وې سبا دې لکه روټۍ ده ما نه خوېرو نو بیا به داسې کار کومه چې ښه دې ماښامي ته به ځان جوړوم ښه ته خفه کېږم نه ته ما ده ووایه که چې ستا کور کې مور او پلار نشته چې ته غلاګانې کوې لا چا کړې ده بیا ویې بس پیدا دې ما مجبوري بار بار دا خو درته پته ده د بېوسه سړي سره خوله کړېږي دا دې نه وایي دا دې وایي دې رزق ته مې پرېږده بندې که نه پټاخته کوم نه ګورې بس خوره ده یم کو دا ته منچا سانه وې کته ته ما وی وای خو بس وباسي ته منچا بس وباسي نو تاسو په قهر اخته شوي خلک رښتیا وایي په دې چې سل کورونه روان کړي که نه خپل یو بیا آباد نه کړي خو څه کې اوس مجبوري ده خېټه څه غواړي هغه ځای کې کورونه نشته دی همداسې کار کوم چې دغه مخامخ کور ته وراوړم کېدی څه ناڅه پکې مېله وشي ستا ورځې مې روټۍ نه ده خوړلې کسان خو وده دي ښه بس درلم څه ناڅه به مېله وشي که نه وای یا الله ته پکې خیر کړي هغه ځای کې بس مې ناشئ یا الله ته پکې خیر وکړي سره خوب راپانې شي همدا څوک خو داسې پرته ده لکه په سیلۍ کې چې بینر راپوځي خو زه ځان یې څه ګورم د خوراک او وظیفې راګورم خدای پاک دې کړه څه شته نه په د بجلۍ بلونه دي او دوی پې سر دی داسې کار کوم چې دوی راپاڅومه کېدای شي دوی ته څه ناڅه معلوم وي پسه هلا پسه غل دی هم غل نیمه هم دا راته ووایه چې نوم دې څه دی سلطان زري سلطان زري وای ویم چې په کور یې راشي که نه نو پیله بیا ځان خیر غواړه الله یې پکې خیر واچي بوډۍ پې شوغل کړي ویم نږدې مې نږدې خو سلطان زري زما د ښځې نوم دی په دې مې پرېښودی نو ولې څه کړه ما نو دې کې د ژړا څه دا خو خوشحالۍ خبره ده بس سمله لوی تړی لا سره غنم دا نه دي په دنیا شته دی دا دې څه دی دا مې قربانې دی یې وله بام ته خلاصه پسه دا خیر زلزله راځو ښه څه نوم دې دی زما خو سنیبون نوم دی خو د مینه د خلکو سلطان زري وایي څه تا کوم سلطان زري وایي دا ته د مینې نه وایي او په دې کلي کې یې ته وایي او پسه
سره خوراک وګوره مله پسه خلاته سو زیا داس د باندې کوم پسه بیا به چې داسونه کې وایي ښا یا بچي زمونږ د کوره خو چېرته مرګې څه نه دي وړي ته به دې څه ویسي مونږ که څه دي هېڅ هم نشته دی هېڅ هم نشته نشته دی بچي ما هم ډېر کور نه روان کړم خپل مې آباد نه کړ نو دا خو ده چې پردي ورانه خپل به څنګه آباد کړي او څه اولاد هم شته نه بچي کوم بچي کوم یم چې بچي مې وي نو دا اوس به مې نه لیده څوک هم تنګۍ را تنګۍ نه ویم یاره زویه یو دی که نه بس غل دی غل یو او د چرګانو خوشي غل دی ښه خو بس راغله شي او ډوډۍ راواچوي چې غل په غل ووړي هغه ته چورټۍ وایي دونه بازیګره به دله پېوام نن نه پته ده ما پلار یو دا مې مونږ ده دا قضیه راته غاړه وشه اوس بیا پته لګي دې دې خدای راولي او چې د چا څوک دی دا غلی ما ته منې ما راته وي که نه چې د هغوی الله ویني بس خو دعا کوې چې نن را نه شي ولې ما دې کې د کومې ګولۍ هغه مانه پاتې شوي دي ای ته خدای دې میلاد کې کا هغه څه پکې نه ځکه چې شل کاله وشو نیغه نیغه کوي خو ډزې پې لا نه دی کړی رمزو پې ډز کومه خو د شپې خیر دی بچي نن سبا ټول غلط چې دي که نه هغه د شپې ډزې کوي نه نه زه ته ناکه دروازه م کومه دوه ټایمه چې کښېنه غربه کې هم خلک کوي همداسې کار دی که نه چې دې راغي نو ما به خبر کې او یا به داسې کار دی باتون کې پټ شمه په علم وقلم سما وخته دا دې ونیوه یم کلمې وایي راته کومه ورکه چې راځه دې شي که نه او یا همداسې کار دی به لږ سم نه ستړی شوی یم صحیح ده خپل کور دی دی څنګه دې ورشه ځې ورکړه دا به دې ته کښېنمه دا په لاس کې ښه ده دا خولي خو یا خوا به کړی سړی نشته پکې سمله کوڅه ته څنګه سپینبې دې ورانې دي څنګه دا خموکي خبر غضب وړي د پروردګاره هذا پروردګار سمله سملا بیا راځه په خیر خدای سبا کو اوس به دې تپوس کې زمونږه هم پتا ته خو خدای سبا کو خو په ما له تیاره ده ولې ویا ما یریږم که نه که مته دا بدماشه ته خو لړۍ نه یو غړ کمپیني کې هله نو مونږه دا څه غرق نه کې ته خپې دې خوږي نه نه خواږي نه خو لکه مطلب د حادثې څه پته لګي راځه یو خبره ته کومه تمانچه یې سکله تماچه خو چې کوم د کور مې پرېښوله ما یې د ډز څه پته نه لګي که نه خو ما تاسو یو پېره ما ته وښایه ولې بڼې به درته وباسم الله سترګې دې سرې سترګې مې سرې دي کم دي هغه څه دی سترګې داړې والا راوې دي څه الله لرګی در باندې مات شو هم لرګي را باندې نه دي مات شوي دا مې مات که په دې ډله وم تماچه را سره نشته خوږ شوی خو نه که نه لږ لاس راکړه کاکاجي نیم پوږه یا الله ته به دې خیر واشه دونه بازیګرو به درته اوس واورم که الله نه ما خو لګې دې ویرې دي نه نه دی یعنې په ورځ خو نیم پیدا راځې راځې الله به خیر کړي راځې دا څه څه تاسو راځئ سره خلک وایي د پښتو فلمونو نه راځه نه پښتو فلمونو کې هم کار وکړو نو څه مې زده کړې صرف بدماشي مې زده کړه نور هم سر تندې نه لګي لکه د انډیا د پوځیانو بیا په وروسته جوړ کړو ای نره پر دې راوانې الله واچې واه بوډخې خو راپسې جوړ څوک بدماش راخطا کړی دی دا سترګې خو مې سرې دي که نه واو داسې کله سړی مخامخ شو هم درې واړه پوځونه انشاءالله وبه هېرېږي نه 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 زمونږ د سترګه هم نه سوځي بس ته ورځه او دا به درته په دې پوله کښېنو دوا به درته کوو ویم بیا ټول دي بالکل ټیک وي مونږ کې ګوره دم کم دی نو لکه خبره دوا ته پاتې شوه او د دوا ډېر زوري نو بس دا صحیح ده نو الله دې پکې خیر کړي کم خوښېږم اونم نشته نو چې ورته خوښېږم خو زما ځان به پرې ناغرضه کړم چې چندې والم سلام علیکم ورور وعلیکم سلام وروره څنګه ښې خیر دي جي ټیک ټاک څه مدد درسره وکړم یو چې ما دا وي که ما دا لرګي راغېښول واده دې کړی دی یاره واده یې ستا
نه ستا وته مجي زما واده خو لا نه چې مې واده خو په پټه نه لګي چې د پوما میاشته لا نو دا کار د ګورو کې پکاو کنه ستا لړکی به دیک پسې کېدې خو دا راوی نه باغه خره مړه دیګونو نه په پکار راوړو ما یې کوړای دیګونو وړو نو داسې کار وکړو چې غټې وریجې بالا پکې خیر زما د علاقې ده هم به غمه شي دا خو غټ زما د فګیرو خیر لکه دا خبره ده دا دې نه لګا ما کولا ته چاله ډوډو غره په ټماټه دې اوس پای پچېږي دا خبره ورکنه تاسو د ما خبره ورکنه دا مانو دا خو ګوره د پیلیا غروب دا پېساتم انصاف وکړه دا غریبانان لیدلې بدمعشۍ ده یاره خبره مړه چې واده خادم کې نو ګوره کې بل سره مې ډجې وکم مړه زغړې نه وایي زه ستړیم دی نه مانو ګورې انت ډوډو قاتل دی چې ورځي او څنګه ډوډۍ خوري ورخه دا څه ته واله رسو به ورکا ګوره دا ستا بکاره دا مالو خادم نه وایي مور پدې دا مالو تماچا پرې رالکا او ګوره مې کلیوات او ډېر په مینټونو نو دا به ورکما دا څنګه نو دې سامان دیواله دا موبایل دی سامان دی وای مکه ګوره نه ډېر کمزور دی ورې ګرته ته والا په قلاره به ولا بیا خاطر مدار دلته غوږونه ویسه غوږونه ویسه بس الا په قلاره لګي غوږونه دا ویسه دا دا کوټواره دوم څوک په مې ویني تصویران برالي وباتې طالبانو نن سبا خو سوشل میډیا ته وټې غرق په مې کې ګورې سرخو کوماندا دا وخت ده چې دا لږه کوټه سبا کار بدل وای خدای پاک بیرته پښتو د فلمونو باسه ډېر ورځې کینونو تش کاساته پاتې شو داسې انصاف چې کلي کې به چاته څه وایو یا الله مدد مې وکړي وای السلام علیکم ملک صاحب څنګه وعلیکم سلام خیر دی ټیک ټاک دا ولې داسې فریاد کې خیر خو دی یاره جی بس هغه دی کې مې یو لانجه وکړه خو کسان دروغي نه ده یو کټ کول مې ما یې په یو کټ کې بیا نه راځي او جی آو نو کو دا خبره زه هم داسې لږه الټه کړو بیا یاره جی بس خبره دا ده که نه سر به یې خو په رښتیا به درته ووایم دا چې کار وشي ګړی ورته هغې هم رانه واخیسته او بټوې هم رانه وکړله جي او تماچې هم رانه واخیسته تماچه هم دنه واخیسته او دا تش کاش دی دنه نه اخیسته یاره کاش له به ګوتې ونیوې نو ټخته کول مې بیا مړه دې خولې ته دی وګوره قشقاري سر دې نیولې دی ډېر دې ښه پېژنم باتوره د ځانه داسې توره سپل جوړ کړی دی خو زه دا خبره پرېږده ته خبر نه دی نه وره ویم په دې ټول کلي کې په دې جوماتونو کې او په حجرو کې ما اعلان کړی دی داسې اعلان هم کړی دی اعلان دا دی چې چا ماله یو انټیک میوه وروړه او ما خولې ته واچوله او د هغې ذایقه زما خوښه شوه نو چې څومره میوې نو د هغې په نسبت به ولې زه هغومره څه ورکړم ما د دې منظوره ده تا ته خو منظوره ده خو زما هم یو شرط دی وایي څه شرط دی شرط دا دی کومه میوې چې وروړه او زما خوښه نه شوه که نه نو هغه به الواقه تېري لکه که هغه میوه شوي نو هغه به غونډه روغه تېروي او څنګه ده خوښه ده یې بس ما ته دا منظوره ده راځه داسې کار وکړه چې څومره ستا یاران دوستان دي که نه ټولو ته ووایه شابه دا شرط ورته بیان کوه ټیک ده دا میوه ده لمونږ ګورو ډړو ډایرکټ ده بیا وټې ته ډډو ښه راځئ زه تاسو انعام ډایرکټ کې دی زه به انتظار شابه شابه زر راځه کاکا جی ټول باغ بدمعش مې لسمې سولکې وړولې ویم ما ته پته سړیا نه نن صرف یو لرګی را سره او دنیا سامان هم ته واغېسته هغه ټیک ده خو دې غوږ کې دې ورته پټ شوی دې غوږ کې مو ته دا خبره وکړه که نه ما یې پرېږدم که مړ دې کړم نو بیا پرېږدم سامان هم ترې وانهغېسته او دا خو یې منم بچی کیستی دی یم خدای دې یو پیر را مخامخ کي نو ته به وګوره ته به دا ډزې وګورې ویم کېنه سړیا خو چې ته راغی نو بیا نه به شي راتلی زه یم که نه بس خدای دې هله دا دې راغی دا څه کې دا مورچل ورته ونیوه بیا رالي
ویګه بیبي زه په خپل رضا باندې راغلم کینه کې وی سماجه لګي وراکا خبره دا ده اډا چې رالې څنګه ته خبره وره ما دا ما ته ما وره ما دې کې ځانې نیتا دا وکه ما دا پیا نو ما هو تیم په کنه ساتي نا ما دا خو دې کوچره پاره شوم وای دا تو چې رالي سلا یعنی کو خپکیږي نه کنه نو ما ستاسو ټولو بزرګانو ډېر ظلم باندې وکړی کنه نو راغی ظلم په قرض باندې دراله مو یو فیصله مې وکړه ما راځه داري کوړه د کولې دي اول ته ملک صاحب چې کوم دی کنه اعلان کړی دی دسو نو ما راځه د پټه حلال کی پیدا چې شی ویل څه اعلان کو دا دې اعلان کړی وی کومانه چا داسې نایاب میوه وروړه کنه اقا نایاب میوه چې په کوم ټول باندې پوره وي د هغې په مطابق په ور انعام ورکوم شابتي خدا 2 کاله وشو میوه خو موږ په خپله نه ده خوړلې خو ګورې شرط یې پکې ایښی دی شرط یې پکې دغې دی که نه وی خو کومه میوه ما ذایقه چې کړه خوښه مې نه شوه هغه به روغه په خولې باندې تېروي دا ځوان دی تیرو مې کړه اما دا داجي ګل دې ته ولا دا ریکار دی که نه ته به هم لاړ چې یو نایاب میوه به وګورې دا چې ګوره ته به م وګورې او زه به م وګورم او چې څنګه میوې خوښه شي موږ له به انعام راکړي او بیا روژه روانه ده ښه خشته به سیروزي له لاړ شو هم ډېره ښه خبره وکړه انشاءالله سیروزي له لاړ شو که نه او واپسې کې راځو ته پوره جومات راولو لومبي میوه وګورې ښه زه په بېله یم ته په بېله ده او دې په بېله دي او زه چې تیارو به بیا راځئ صحیح ده راځئ بچیا وی ملک صاحب ناستی ملک صاحب ناست په براده خپله میوه ورته ښایم هغه ډېره نایاب ده خو همدا دې وویل کنه چې سترګه خو برابر راکړي که نه راځه راځه غم مه کوه ما سره یې خبره کړې ده راځئ الله دې پکې خیر واچي ناست دی راځئ راځئ السلام علیکم جی وعلیکم السلام کینما نه بوده ها هغه نایاب میوه راوړه ولی جی دا خو ستا بریده وی ستا بیده کنه جی نن دا خو ستا بریده دا زما نه راخوښه نه راځي ذایقه شته او نه یې څه نور خوند من شته داسې کار به وکړي چې دا به ته جمدی تېرې ښه و د خدای ظالمه ویم په خیر به پښتونخوا کې دا په لومړي ځل باندې په کال کې کېږي نو ولې دا نورې مېوې ما خالي په کال کې 3 ځله کېږي که نه ولې کې نه پېکه دی لکه پېکه او دا پکې شرط دی شبه هغه ته ګوره ما ته خپله ما لغه نایاب مېوه راکړه شبه دا خو سیو دی دا جی دا ډېر د لرې ځای نه راځي او دا دلته ني دا ما خوړلم دی او ما لیدلم دی ښه دا والا جمدی تېر کړه شبه وایي څه ته وایي شبه ګوره ما ولې لیونی شو سر دا جالې ولې یاره چې جلا مې په دې وکړه که نه چې په رسیو باندې به زه ډېر زور وهلم چې دا دنده الګ ته ځي ښه او دا خاندې ولې خندا مې په دې وکړه که نه جي چې دې بل یار مې راته هندوانه راوړې ده ملک صاحب